په افغانستان کې سیلابونو تر اوسه 120 کسان مړه او 152 نور ټپیان شوي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته رسیدونکی وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د رامنځته شویو سیلابونو له امله 120 کسان مړه او 152 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدونکي وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تیره یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 120 کسان مړه شوي دي. هغه وویل په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 120 کسان وژل شوي او 152 ټپیان شوي دي او شاوخوا 3000 کورونه په بشپړه توګه نړېدلي دي. دا زموږ د نن د چمتو شوی خبر. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.